ستاسو چې اوس هره پوښتنه کېږي ته به اوس سم جواب وایه. ستا نوم څه دی؟ شین خالي. ستا څه شي روزګار دی؟ زه ناچګره یم. ستا په مخ کې چا د 50 کالو سړی مړ شو، د هغه په باره کې ته څه ویل غواړې؟ هو زه نه یم په خبر. کیټوبن ته ولې مړ کړي؟ زه نه یم په خبره. هغه تا مړ کړی دی، رښتیا ووایه. قاضي صاحب زه پر دا سړي اعتراض لرم. د چې دا آخري سوال کړی دی دا ډېر چپ سوال دی. دا پر دا ښځه باندې ناکیر اوبه نه اچي چې نه یې کړي هغه هم په ومني. ستا پر خبره به غور کېږي. مننه. ته اوس تللی سې. دا ښځه را روانه ده، ځای ورکه. جج صاحب زما سره 3 داسې ګوايان ستا، که ستا اجازت وي نو زه به یې راوغواړم. جج صاحب ما ته به 15 منټه ټیم راکوي، ولې چې هغه 3 سره په هر څه خبر شي. اشه دا 3 سره څه سوه؟ په څه لګیا دي چیش کوي؟ دا اوس کومه بازۍ ده چې موږ یې کوو؟ زما په خیال به ډېر. ای پونډه په چارې کې به بېماني نه کوې؟ چا بېماني کړې ده؟ خري ده دی سترګې. ما ورته کتلې دلته بېماني نه ده کړې. تا ته چا ویلې چې ته وغږېږې؟ کړې ده. او یارانو د غم لیونیانو، جج صاحب ستاسو په انتظار دی او تی دلته کتار کوئ. مزواره لري مزوارې رالي. منډه که منډه که منډه که. والا اوس بزوکه رنګ دی لا د شیطان. دروازه بنده ده، زه به هم د هغې پروا وړم. چال که به خانه خراب یې، اوس به دې دروازه ماته کړې وه په دا لوی د رنګه خو انسان ښکاره کېږي، دا دروازه به دې خلاصوله. یعنې ته یې ما ته راښایې نو دا دروازه دې ولې بنده کړه؟ چپ رپ مه ګایېږه، دا قاضي دی، که نه په دغه ځای به دې سزا کړي. راس هلته. درایشس لاس پورته که، خولۍ کښېږده، چپه لاس دلته کښېږده، خپله خولۍ دې پورته که، رسته لاس کښېږده، چپه لاس دې م رامخته که. خولۍ دې پورته که. راسته لاس خلاص که. زه درته وایم چپه لاس دلته کښېږده. زه درته وایم دا خولۍ دې کښته که. راسته لاس دې خالي که. چپه لاس دلته کښېږده. خولۍ دې پورته که. ومه راسته لاس دې خلاص که. دا سلمچي دې په بغل کې ونیسو. خپل راسته لاس دې خلاص که. راسته لاس دې خلاص که. ووایه چې زه هر څه وایم په رښتیا یې وایم. څه دې وویلې؟ ووایه چې زه هر څه وایم رښتیا وایم، د رښتیا بالا هېڅ نه وایم. ښه زه هم دا رښتیا درته وایمه. مه ووایه چې زه رښتیا وایم، د رښتیا بالا هېڅ نه وایم. ته زما د خبرې جواب ولې نه راکوې؟ که زه دا هم رښتیا ورته وایم خو جواب یې دا چې څه ورکوم. درته وایي په هغه خبرو ستا سر نه خلاصېږي. یا زما سر نه په خلاصېږي. د ده وینا دا ده چې ته به رښتیا وایې. خو دغه خبره زه ته هم کوم، ستا هم سر نه په خلاصېږي. زما د خبرو سره مخکې به ده ته وایې رښتیا به وایې. سر دې خلاص و. ووایه چې زه هر څه وایم رښتیا به وایم. یاره په ما دې ته دروغجن خیال راځي. هلته ودرېږه. په دې ودرېږم. یا اخوا ته ودرېږه. خو تا ویل چې لوړ ودرېږم. اوس کښېنه. د وی کور دې خراب شه، زلزله راغله، زلزله راغله. پهلوانه کرسي خو دې نه کړه ماته. هله د لاسه ونه سره پورته کړه. سرکاري کرسي وه خټه خراب یو څه سته کښېنه. سر خلاص کړه. دا عدالت دی، د عدالت په خبرو سر خلاص کړه. ما نو کله درته ویل چې د پکوړه دوکان دی. کښېنه. ته ولې دا چپل اخلې غورځه؟ چپ خاندېلم ته. بیان شروع کړي. هر څه چې دې لیدلي و هغه به ما ته صفا صفا وایه. پوښتنې کوه.
رښتیا رښتیا راته ووایه ما او تا به خپل کتار ورته چې دا انجلۍ هغه سړی مړ کړي پر څه قسم یې مړ کړي ما ته صفا صفا ووایه چیرې وویشتې پر کوم ځای یې وویشتې زه اعتراض لرم دا سوال باید نه وسي ته قرار کښېنه اشه ته یې ما ته دا ووایاست چې دې انجلۍ په چاقو ووایي مسټر کوک په چاړه یې ووایي په خنجر یې ووایي کې په ګولۍ ووایي په لاس یې ووایي پانسه یې کوي څنګه یې مړ کړي راته ووایاست ګورې لا دی کتار یم خراب ما او تا چې دا حساب کوئ دغه نه بعد تا سوچ بس ما وګټله سر خلاص کړ ما خو تر اویا پورې ولیکل ته سوالونه په ده کولی شي پوښتنه ځینې وکړه اشه ته دا راته ووایه د کوک رابند د مرګ وجه څه شوه چې دی مړ سو جج صاحب دا اگر څه وکیل چا له سنبال که سړی د ځانه جوړ کړه جج صاحب زه تا ته خر معلومېږم څو وار یم درته ویلي د جج در مخه خوله سمه ښوروه ما نو کله خوله چپه ښوروله دا لیونی سم پوکه چې د عدالت سر په خلاص زما په هر څه سر خلاص دي ما څو واره درته ویلي دي چې زه ښه هنرمند یم رباب ښه غږولی سم هغه ورځ مې هم رباب غږاوی مسټر کوک زما زوی په رباب خوند اخیستی و دې نجلۍ اتڼ راته کاوی زه څه په خبر یم ټک چاپه وکړه څنګه خبرې کوه زموږ سر پر اخلاص که دا وینې دا خولۍ هم زما په سر وه وغورځوه دا خولۍ دې ای بې وقوفه ای بې عقله د جج سم سر ور خلاص که زه نو کم د چا څه بیریږم جج صاحبه ما ته اجازت راکړه زما ملګري ناست دي زه به هغه ورځ والا سندره درته وږغوم د په فرمایش خو به ته هېڅ اعتراض نه اعتراض لرې. مه هېڅ لرم اعتراض نه لرم نو بیا یې واوره ګډه سه نجلۍ دلو جان 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 زستا د میخانه زما د سترګو تر بالا مکه بابانه دلو جان 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 زستا د میخانه زما د سترګو تر بالا مکه بابانه جان جان زستا د میخانه زما د سترګو تر بالا مکه بابانه دلو جان 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 زستا د میخانه زما د سترګو تر بالا مکه بابانه دلو جان 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 وا د نامي زو وا د پرمای د خور غو د نانی غادي دلو جان 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 زستا د میخانه زما د سترګو تر بالا مکه بابانه دلو جان 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 وا پهلوان د مور چې دې دسا وا د زوزانو خټي د مور چې دې دلو جان 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 زستا د میخانه زما د سترګو تر بالا مکه بابانه دلو جان 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 وای د بلا مخ لر سیالکو چې ومنه خوري نه پښستا نه سرستا تو فنکشن راکې ټک پر وکې یا الله خیر هټ داغه سي خیال کوي لری سره جو وکیل صاحب لری سره وځه او مړ مکې دا اوس څه شي دی زه زه نه سم ورته کتلی دا څه شي دی دا نه پېژنه دا چیش دي دې ته برېښتان وایي بیا دښتم چې په لاخې وایي او دا خو وېښتان دي دا ته څه کوئ او دا ستا و دا شوی سر تا په دې پټ کړی و بجه دې ولې بنده که زړګی ای کوټوی ورته وګوره ودې وي لیونیانو تاسو د خپل مخسرې پرېږدي کار شروع جج صاحب خبره واوره دا کیسه به زه درته وکمه دوه کسان کور ته ولا ورله دا یې څنګه مړ کړي هغه ته دیکه والا ورکړه تا په خپله ولیدل خود مو ولیدل دوه تکړه ځوانان وراله دوه ځوانان چې په کوټه ورننوتل دغسې د غاړې ونیوئ او دغسې دارنګې ونیوئ هتوړی دغسې په سر ورسره کړئ ته راته ګوره جج صاحب اوس یې زه ګرته چم در ښیم جج صاحب ورته ګوره اوس یې زه چم در ښیم بس بیا نو دا شی داسې ونیوئ باندې ویې پیچئ نور پې وپیچئ تاسې ما ته ګورئ ګواه اوسئ دا څه حال دی
خدای دې تقدار راته جوړ کړي. څه کوې اوس مامړی؟ دا څه مسخرې دي؟ د عدالت وخت ناکه ضایع کوئ. دا معلومه ده چې قتل دی کړی دی، بس نو دی کړی دی. باید چې د عدالت وخت نور نشي ضایع. دا قتل دی چا مړی کړی دی؟ زما خلک بې ګناه دي. زه یې اوس پر دغه ځای باندې درښوولی سم چې چا مړی کړي دي په دغه توپنچه باندې. جج صاحب زه و تا ته دا هم درښوولی سم چې دا خلک توپنچه لا نشي نیوی. واخه دا توپنچه. زه بیرېږم. واخه دا توپنچه. خلک توپونه چلی ته و توپنچه نه ما ټک نه دی زده. ونیسه ټک په وکړه. په ډوډۍ خدای ښه پوهېږي یو ټک دی په ویې که. دا ښه ورته وګورئ. دته دا نه ده معلومه چې دا توپنچه پر کومه ګوته چلول کېږي. اوس یې ګوره. اخ خانه دې خرابه زه بل ځای نه و چې دلته دې وویشتمه. دا غټ بدن دې جار سمه ځواني دې را په یاده کړه. بل ځای نو چې دلته غزار سوې. زما ګوته پکې بنده ده. ټکان نه کوم ګوته مې بنده ده. دا زما ښایسته ګل چا وویشتی؟ پهلوانه خوله یې کږه کړه خانه خرابې. دور یې کړه بزوګۍ زما ګوته بنده ده. سر کښته کړه. دا خانه دې خرابه څه دا بل دې خراب. واخه وکیل صاحب واخه دا توپنچه دې واخه. څونه ډېر ټکان دې وکړه. کله به خوار کلو دا ویښتان دې سم که خپل. غواړې چې ستا ویښتان هم په لاس کې ویسم. نو کش یې ته دغه یې نه سمېږه. اوس دې ویښتان درکړه. څنګه سوې؟ ورک شه په دا شین سر. خوله دې بنده کړه لکه د ګنج واخلو شوره. زما خوله د ستاسو کار دی. خره په پښتو پوهېږې که نه پوهېږې؟ کمه دی زما څه خوشحالي نشته. زما پژه دوب در معلومېدی. ودرې بزوګه چې شور ونه کړي. اوس خالي سیل کوه. بل دې را خوش کړه. راته وګورئ نایمي یم ومې ګټله. زندهباد ولا د مور شدې ما وګټله. نارې مه وه. پزه دې را صفا کړه. سړی وایي وطن دې ازاد کړي. درځه په دا شیشګي سر ورځه یا ته درې سره په عزت کښېني. درې یارانو زما خبره واورئ. هغه کسان ما لیدلي دي. دا طوطي ته غوږ ونیسئ. دا طوطي څه وایي؟ کاغذان را واخلئ موږ به یې لیکو. طوطي به راته وایي. ولې بیداري ښکاره کوي؟ هلته وګورئ د میټو په خوله کې پرچۍ ده. و د زیره خم راسه میټو کاکا راسه میټو کاکا زما پیتې پیتې راسه. الله په ګوندې غاښ راځي. هلئ والوتئ. پونډه ته دورې ورته. د زوګانو کونډې ته دورې ورته. زه به دې خواته دا چټک را واخلم. ای خره ته میټو نسې که انسانان وژنې. وایي مې څه شی مات کړي. وای دا خو زما د کار شی و. وای پونډه غوږ ونیسه. دلته راشه خره. که نه رانیاست ما ونیسئ. که نه رانیاست ما ونیسئ. خلک زه پېژنم. مینا به راوغواړو. درځئ ولاړ شو زینه راوړو. څو ته څو چې موږ زینه راوړو دا میټو به الوتلی یي. اوس یې زما چا مې زده سو. زوزانو کو ډېر راسه ما او تا دماغ وجنګو اخو خر دې ونیسه. زه به درته ودرېږم. ها دغسې الله خانه خراب په شنو پښه مه ږده. دا غلطه ده چې د عدالت ځای د فوټبال ګراونډ جوړ کړئ. چشکه څه سوچ دې ووایي. الله وما سر یې کوږ که. میټو په ولمه. وما خانه خراب په سر یې کوږ که. وما سر یې کوږ که زما ډېر نه خو مړي دې کړه خلک. وما دې خواته یې کسر. دا مخ دې لرې کړه. میټو په ولمه. کلي دې وبو ویوړئ. ښه چې ونیسه پښې پر راواړوه. نور 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 نور. واه والله دې راولو ته تو شندان دې کلک دې که لرې. سترګې وغوږ سئ.
دا پرچی د توتی په خوله کې و اوس چې مې خلاصه کړه په دې کې لیکلي و کوک رابن چې زه ژوندی یم زما کاروبار ډېر ښایسته روان دی وی الله زما بزوګه کیس دی وګټئ وا ژوندی دی نو بیا زما پوټو واخه و د هلته درسم ودرې یو منټ ودرې زه دا ویښتان سم کړم زه م یو خانداني سړی یم یو بام کوډۍ سمه کړه تیار یاست بیداره اوسئ بیا مې میدان ولړئ